ډېر انسانان چې ودی کېږي الله یو موږ مرد شهادت را دا دروغ دي. وجه دا ده سورہ توبه کې الله فرمایي لو اراد الخروج ودي منافقانو که چرته اراده ده وتلو د جهاد لرل اعدو ځان به دې لپاره تیار کړي وي ګټي دنیا کئی ذمہداری او چې کله ود کېږي بڑسن کې الله مال مرد شهادت را الله ته منافق شو په دې خبره مخکې منافق وی یا نه وی لیکن اوس ځان په کې ولي کولو به سوالم بالکل کوما انت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به د شهدا او مرتبه لرسي خمانات د صدق سره سوال کول بل وخت کې برخه غسل ځان تیارول چې کله وخت راشي نو به ځان حاضرول. خالد ابن ولید بارک رضی دا عربي نبی صلی الله علیه وسلم د ډېرې دعاګانې کړې وي ورور به ورته وخت حالات بیانول چې ګوره د محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه ده ډېر دعا سره زده کوي. خپل فرمایي حدیبیه غزا کې زرالم صلح کې وما ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د نجدین زو ګوره مطالعه کوم څنګه انسان دی ډېر به تکلف ژوند ملګرو سره عادي دې زړه کې نبی صلی الله علیه وسلم نور مرادنه نش ایمان به راوړو. الاستيعاب کې ابن عبد البر لګي چې د خپل پټګي مران کې تورم د نبی صلی الله علیه وسلم مخله کې خدا وی ویل یا رسول الله دی باندې ما صح کارونه کړی د اسلام په خلاف زوز بکنه غواړم او ایمان راوړم ایمان شراو نبی صلی الله علیه وسلم ورته تورم ورکړه او اوس به اسلام په تایید باندې دا چلے تا به ویل چې یا رسول الله مال دوه غواړه ګوره اسلام ستاسو ټول ګناهونه معاف کړ مخکې شری کړی دي د عمر رضی الله عنه زول یو دا تاریخ ولګي چې دومره مالدار انسان بچو چې یو کال به عربو ټول په چنده باندې د بیت الله غلاف جوړو بل کال ود پلار ځان له جوړو در پر اوس ځان نیولې د ټرینر ازغله ولو په باندې شورلی تور چرول نيزي وشتل ډیر انتهایی اوچت انسانو دی پوری چې په میدان د جنگ کې به د خپل اسنه بل اسله ودانګل سړی به قتل کوي بیرته به خپل اسنه راوات شو دومره خیر انسان اسمانه بولاړو ډیر تیز بیروان کړو غشي به وشتل سر به کته کو پورته کو لاندې زمکه نه به د اسد جمپ والو چې برابر کې نه سوتاوي چې مخ نه دانه است رسول الله ورته بکنه وغوښته ډېر اوچت کاروایی اسلام نو وکړه لوی جنرال د اسلام دام تیر شوی دی لیکن چې کله وفات کیږي نو شاړي ملګرو ورته دا ولی ویزه خونن دوه خوندې ته ګونډه کېږم 300 غزاګانو کې د برخه اخسته و یو سل شل زیات زخمی شو حتی پر خاص اندام لګیدل مقصد مې دا و چې میدان د جنگ کې ټوټه شمو د الله مخ کې ویل ته ودرېږم دا خونن دوه غوندې ته زو دکې مړ کېږم ملګرو ورته ویلې چې تعالی نبی صلی الله علیه وسلم سیف الله لقب در کړی د الله تورا دا څوک ماته ولې شي تک بدی بستر باندې مړ ولې نشي الله تعالی شهدا او سب کې روچته ته بهتر عظیم شهید ځان وړاندې کړو نو ته غزا کې به څومره کاروي د کړو لکونه فوج راغله او زرهاو مجاهدینو باندې ټول تسنس کې جنگ هم کو مجاهدین مرسته کول کی طرف چپ طرف واړول دیغه طرف ډیر په انسانو جنگ خصوصي ملک الله ور کړو الته اهل علم لګي چې ګوره انسان دې په دی وجه نه پات کیږي چې رزم مرشم 300 غزاګانو کې شریکېدل یو سل شل زخمی کېدل لیکن چې الله د ډګر مرګ نو ور کړو خو کور کې به مرش قران کې الله فرمایي نن کدی وجه نزان ناظر او شرمن بمړو شو قتل وشو بوجل شو نو کور کې شکینه اعدام مرګ بزان نه دفن کی نه الله ونه شي کولی